السلام علیکم جبار خیل صاحب، جوړ په خیر، څنګه یې؟ صحت مو ښه ده؟ خیریت ده؟ فدایي صاحب سلام، ستړی مشئ او خدای وکړي چې تاسو هم جوړ او روغ یاست. فدایي صاحب که د دوهمې لوبې په باره کې راته په مجموع کې خپل نظر ووایي، دوهمه لوبه څنګه وه؟ نسبتا اولې لوبې ته کومې خوبیانې لرلې، کومې ستونزې پکې موجودې وې؟ که دې په اړه څه معلومات راکړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. د لومړنۍ لوبې په پرتله ښه دا وه چې موږ میچ تر اخره پورې راورساو، او په ضمن کې اولي لوبه کې موږ په 9-50 نمرو باندې ټول آوټ شولو، او په دې لوبه کې موږ 300 نمرې وکړلې. په دې لوبه کې موږ اوپنرانو بیټینګ وکړ. رحمان الله ګربز د خپل کرییر ټور نه جګ سکور پکې وکړ 150. ابراهیم سران کې 80 نمرې وکړلې. دا پازیټیو. مشکلات چیرته وه؟ د 220 نه سره موږ اوله وکټ لاړه تر نور لاس اورس پکې پاتې ول، موږ پکې 300 رنز راوړل. دا غرض موږ کولای شو چې ډیر مو کړیو. زه فکر کوم چې په اخر کې موږ یو لاس چلنج کم وکړل. صحیح د ګراوند غاټو شپږیزه پکې نه لګیدلې، یو دوه پکې وهلې شو، یو دوه پکې اخستلې شولې، او ټایمینګ سره پکې تلوري وهلې شولې. او د ټایمینګ لپاره مثلا موږ سره محمد نبیو، حشمت الله شاهدیو، خپل د ریاض هم بیټسمن دا غم پکې راونه وته. ځکه چې موږ دې ته سوچ کړی چې موږ بیټسمنان براسي او تیز لوبه وکړو، خو هغه د پچ ماهیت ته موږ ونه کتل. پچ ماهیت د سیو سه ګراوند غاټو، نو په غاټ ګراوند کې شپږیزه وهل اسانه نه. خبر دا اوس 10 بیټسمنان ول په ټایمینګ سره لوبه کړې ولا یو دوه کړې ول، او کوشش کړی چې دا تقریبا واو یا نمبر چې موږ په اخیری لاس ورکو کړی دا موږ لګی ډیره کړې وله. نو دا فکر کوم چې موږ د بیټینګ د برخې ستونزه ولا، اگر چې ډیر جدي ستونزه نه خو لکه ستونزه وازه کسي ته غټ مسابقه سره کې ته هر نمبر په ډیر جدي ګوره او ډیر ښه پلان ورته کې تر څو زیات نمبر واخلې. ځکه چې راتلونکي کې آشیا کپ کې لوبي لري او ورلد کپ کې لوبي لري، او ته یو لوب په یو نمبر او دوه نمبر باندې هم ګټلای وای لري. څنګه موږ په دې میچ کې وکړل را بس بالینګ ته موږ بالینګ ستونزه دا ولا سیدا ورته، او هر دفعه پاکستان مقابل کې موږ تعلیق موږ سره نه، بس څه مشکل د بخت موږ طرف ته نه. که چیرته مثلا موږ هغه مخکینی لوبې هم را پیاد کو، یو وخت چې موږ مسابقه تقریبا ګټل، شوی ملک موږ ته ودرېدو، شوی ملک موږ نه میچ وکړ، ونه فرم اوټ کړی ول، عمر اکمل کېچ ورکو، عمر اکمل کېچ سمیولاشن والی ډرک، خدا لوبه ده. بیا به راسه یو وخت په ورلد کپ کې موږ لوبه وکړل، نور ټول خروانولو، موږ په اخر کې د ګلبدین نایب اور پاسو او سمیولاشن والی په ډیر حساب باندې کړی، موږ مورونه ور نکړل، او د اخیری اور لاس نمبر یا 12 نمبر ولا یا څومره ولې بس مات پیو کړل. او کېږي لاس نمبر شل نمبر 15 نمبر په اخیری اور کې کېږي، ځکه چې تیز بالر نه ایجونه موزي. بیا به راسو ټي 20 میچ په ایشیا کپ کې عین سیناریو ولا نسیم شاه او فضل حق فاروقي وو. دغه مسله باندې زه د مای ملګری د مرزا نومان نومیږي، هغه په کرکټ بورډ کې په میډیا برخه کې کار کوي، ډیر په لګ ده. هغه ما په دې باندې خبرې وکړلې چې دا فضل حق فاروقي لاست اوور باید ته ورنکړی شي. دغه شی باندې نه پیغام دی موږ ثینک ټانک لکه صحیح یا بکار نه کړی، یا به د فضل فاروقي په سکلز باندې باور کړی شي، دا کولای شي. دا سایکولوژیکل شای ده، د په ذهن کې دا شی جوړ ده، بل د فهم سمیچ راسي، بل د فهم نسیم شاه باندې کې د شي سکور وکي، ځکه چې هغه سایکولوژیکل دغه څه کنه برلاسي دا غو په نسیم شاه لوي. نو ما دا توقع کوله په کمنټري کې ما دا خبر وکړه، اگر چې زه احساسات تر تاثیر لاندې راغلی ولا ما خپل د اخیری درې څلور اورو کمنټري نه خپل دومره خوښ نه یم، ځکه چې زه په وخت کې خپل د احساساتو تر کنټرول لاندې راغلم. یعنی ما هغه څومره کوشش کوم چې زه احساسات تر لاندې رانه سم، ما نه غیر ارادي عملونه وسول، زه خپل ورته چندان خوشاله نه یم. خو موږ په تکراری خو بحث دا باندې دا خبر وکړل چې یار اخیری اور بیا فضل فاروقي ته پاتې شو، او دا د ما په نظر باندې صحیح نه و. نو که چیرته د سر نه دی وګوي بیټینګ اننګز شروع کوم سره قسمت نه و، فخر به کې ایج ورک په 12 رنز باندې اکرام علي خیل نه کېچ ټاپ شو، ټف چانس وو، خو ته ټف چانس نشي سمیج ګټه. راشد خان باندې بیټس د فیلډر نه کېچ ټاپ دی، امام سکه شاټ ورو هغه سلیپ شو تعالی هغه کاو خو یادله. هغه څو ورسته فضل فاروقي ته کېچ هغه بیا کېچ ټاپ شو. دغه څو ورسته کله سي اخیری اور کې حارث شاټ وو 3 نمبر په وسولې سي، بیا نسیم شاه سټرایک تر برابر شو، هغه چشته سي کله شاهد الله کمال بال په سوارغه په خو یدله، بال نه لاړ نور بال راونی 3 نمبر وسولې. نو دا ټول هغه د قسمت خبري ولې سي، بس په قسمت کې موږ دا غټه نه ولا ګینه، دا غټه بالکل دی موږ او د ما فکر باندې موږ هر څه صحیح کړی ول، خو دا غوړي غلطیان یې په لوبه کې موږ ته توجه نه کو، دی موږ میچ وړي په اخري کې د شاهد الله د حشمت الله شهیدی کپتانی دا د پريشر میچ دی د سړي کله سر کار نه کوي. نو په داسې حالت کې ایجو نزي او ایج لپاره باید په تھرد مین کې او په فائنل کې فیلډر ولري، خاص کله باید په تھرد مین کې فیلډر ولري. په دې وخت کې د فیلډر د ادارې په منځ کې ده، نو خامخا ایج لار څخه څلوریزه وکنه، نو ته څلوریزه وګوره یو نمبر وګوره، یو نمبر تا کې د نسیم شاه به سټرایک نو بدل کړي، ما شاټ لګیدل وي غال ته فیلډر بال نیواله وي د بيخیتاله نو، یا کې دوه نمبر ته فټ کړي ران اوټ سوي. پسې یو وخت چې سودا شاداب ته بالونه سی وکړل کنه، د باندې د اف سټم باندې بال مس کېده، فضل فاروقي ته بالنګ کاو، نو د څه وکړل د خپل سټاند بدل کړ، لګ د مخ ته راغی، نو دا بال ځان ته لیګ سټم ته برابر کړ. نو موږ د کمنټري باکس نه ګورو، خو ته بالاره تا ته ښکاری دا سړی اوس لګ دی خو ته راغی، نو دای ځان ته لیګ سټم ته روم جوړی، نو ته نور ما سټم ته ورته وکړه کنه، دا هغه بال په دغه مو ورکاو سړی وهالی سي. نو دا ټول د کیسې ولې بس په لوبه کې وسول، خو مسله دا ده چې اوس څوک نه سمانه متاولای، ځکه چې هر چا خپل فول افورت پکې ورکړی دا، سل فیصد افورت پکې ورکړی دا، خو پریشر کې تا هغه افورت تا نزي. زه په خپل پیغام سره پریشر کې څه وسول، ځکه چې په ما باندې په کمنټري کې فشار راغی، زه د خپل کمنټري نه په اخري اورونو کې خوشاله نه یم. نو دا فشار په سړي باندې تاثیر کوي، او پریشر گیم او تعلیم نه ولې ګټاله مو
دا څه ده تاسو ډیرو پوښتنو ته د دې ځواب ورکړ خو بیا د نور په سره توګه پرې باندې وغږیږو دا څه معلومیږي چې د افغانستان ټیم په مجموع کې ډیره ښه لوبه کوي بیټسمنان په بعضې وخت کې بیټینګ کوي ولیکن تاسو قسمت یادونه وکړه خو زه فکر کوم بعضې نورې ستونزې هم هلته وي بعضې وړې غلطیګانې کیږي چې هغه دغه ښه لوبه په ګټه باندې نه تمامېږي دلته ستونزه څه شی ده او اساسي ستونزه فشار دی کمای لرو تجربه ده که څنګه ګوره فشار خو عمومي فاکتور ده او عمده فاکتور ده فشار دا چې څومره ډېرې لوبې ته وکړې ته به هغومره نارمل سي تا ته به هر څه نارملایز سي چې تا لوبې کمې کړي تا باندې فشار راځي پاکستان 900 لوبې کړي دي 900 لوبې کړي دي افغانستان 1.5 لوبې چې کړي دي په هغې کې هم د سلو نه ډېرې آیرلینډ او زیمبابوې سره مثال خبره کړې دي یا یې بیخي هغه لاندې درجه رینکینګ ټیمونو سره کړي دي ویسټ انډیز سره پاکستان سره موږ لوبې کمې کړې دي استرالیا سره فکر کوم چې موږ بیخي ډېرې کمې لوبې کړې دي انګلند سره موږ بیخي ډېرې کمې لوبې کړې دي نو دا چې څومره ډېر ایکسپوژر وسي هغومره موږ زده کړه ډېرېږي دا خو هغه عمومي فیکټر سو نو پریشر پکې خامخا سته خو د تا د خپل ټیم کمبینیشن کې کمای سته کمای داسې سته چې ته کله ټیم جوړې او د نړۍ په کومه کچه باندې وګورې او کله دوی نړیوال ټیمونه جوړې هغوی هغه د هر سېکټر برخې پلیران ځان ته ریزرو ساتلي حتی بیک اپ ځان سره ساتلي وکټ کیپر یو دانه لوبې لپاره لري یو دانه بیک اپ وکټ کیپر لري بیټسمنان مثلا یو د لوبې لپاره لري مشخص پوزیشن لپاره بیټسمنان بیک اپ دوی لري موږ متاسفانه هغه سټرکچر تر اوسه پوره نه ده بیټینګ ته تراسو مثلا بیټینګ کې موږ رحمان الله ګرباز لرو سید ورسره ابراهیم زدران لرو د ابراهیم زدران او د ګرباز په منځ کې د بیک اپ په شکل باندې ریاض لرو بیا هغه ورسره احمد شاه لرو رحمت شاه د موږ ټپیو په دی لوبه کې رانغی هغه مثلا حشمت الله شهیدی لرو بیا د چوکات د بیټسمنانو کې مثلا ته ګورې یو نیم بیټسمن نور موږ کم لرو نجیب زدران د موږ ښه هټر ده کنه خو موږ بیا د نجیب زدران په څیر مثلا بل هټر نه لرو په لوبه کې راځي ورسته ورونو کې تاسو هټینګ وکي او خپل نجیب زدران هم یو څو وخت مثلا فارم اطلاع ده نو ته ځان سره باید هغه بیک اپ ولري او بیک اپ راولې پسې عظمت الله عمر زید موږ بالینګ آل راونډر ده موږ بل بالینګ آل راونډر په دغه اتلس کسیزه یا ولس کسیزه دغه کې عبدالرحمن موږ دغه په ځای کې راوستلې سید عبدالرحمن د پیس لپاره مثلا د فضل فاروقي په څنګ کې د تیز تو بچونه لپاره انتخاب شوی ده خو د عظمت الله عمر زید لپاره مثلا موږ کریم جنات دلته ضرورت درلود سید کریم جنات په حق باندې هر څوک په نظر لري کریم جنات ډیر ښه پیاوړی پلیئر ده کریم جنات په ګیون ډے باندې تال پر لوبې ګټلې سید لوبې د په بایلری به مثلا کله په هټونه لګیدلی خو هغه شاید چې پاور هټر ده هغه بال وهي بال د باونډري نه تیری مثلا د عظمت الله عمر زید په نو شتون کې بالکل د کریم جنات جای جوړیږي مثلا دی راولې پسې راسه بیا ته مثلا محمد نبی لري محمد نبی د تاسو اند اوورز کې راځي تاسو هټینګ کوي خو اس کې محمد نبی نه لوبي کې محمد نبی په جای باندې مثلا بل بیټسمن مونږ نه لرو سي داسې یو پلیئر یې هم د محمد نبی په سیر باندې بیټینګ کوي هم د محمد نبی په سیر باندې بالینګ درته کوي پسې راسه بیا تاسو را الراونډرانو په دغه کې ما درته ویل سي الراونډرانو کمای در سره ستا د محمد نبی مثلا ځای ناست موږ نه پیدا کړی همداسې عظمت الله عمر زی لپاره مثلا موږ هغه میچ ټو میچ پلیئر نه برابر کړی په دغه کې نه لرو بالرانو په برخه کې سره موږ ډېت اوورز کې مشکل لرو څه رقم میچونه موږ ولرو چې ډېت اوورز کې په بالر ونه لري ته لوبه نه کوي مثلا انډیا ډېر لوبه د جسپریت بومرا لوجه ګټي چې هغه په اخیری اورونو کې یار کوي او سکور نه پکېږي یا مثلا پاکستان ولې په اخیری اورونو کې سکور نه کوي ځکه چې دوی ډېر اکیوریټ بالینګ کوي نسیم شاه ده سید نسیم شاه باندې کله سکور شوی ده خو اکثره دوی دغه بالران چې ډېت اوورز کې یار کوي لینک بالونه کوي روم نور کې بیټسمن ته هغه په لوبه سکور وکړي سي د موږ مشکل دا ده چې موږ په اخیری اورونو کې زیات سکور کولای نشو او په اخیری اورونو کې د زیات سکور مخه نیولای نشو نو دا ډېر جدي ستونزه ده او هیله ده چې د افغانستان کرکټ بورډ د مسلې ته ډېر جدي شکل باندې توجه وکړي او دغه ته شډاکه کې چې ان شاء الله دې برخه نه موږ پورا سو زه فکر کوم چې په نړۍ کې به موږ د ټیم پاتې سو بیا لوبي ونسو ګټلای نو تاسو خبرونه داسې معلومیږي چې باید موږ تیز یا فاست بالران یو څه رامنځته کړو را پیدا کړو په ټیم کې شامل کړو او بیک اپ ولرو یا الټرنیټیو سم پلیئران ولرو یو بل خبره په دې څه ده چې ټیم اکثره ډیر بدل وي یو ټیم کې یو په یو مسابقه کې یو ټیم لوبيږي په بل کې ډیر متفاوت هغه پوزیشنونه بدليږي خلک بدليږي دا څومره ګټور یا زیانمند دي د ټیم د ثبات لپاره زه فکر کوم چې کله بدلیدو دلیل دی چې هغه بیک اپ تراولي او هغه ټیسټ کړي نو دا ښه خبره ده مثلا په یو لوبه کې ابراهیم زدران لوبه بیا وایي اوپنرز بدلوم او ریاض حسن راولم نو دا ښه خبره ده ځکه چې د هر لوب غاړي هغه ورتیا د ځانګړي پوزیشن لپاره ارزیابي کوي دا ښه خبره ده خو دا مثلا کته چې ټیم بالکل بدلې نو زه نه پیغام چې دوی په کوم اساس باندې ته سوچ کوي د خپل کرکټ بورډ کوچ سره څه خبرې کوم دلته دوی په دې شی باندې کار کوي دوی ځان سره په مثلا سکواډ کې اضافه پلیران راولي او غوي ته محیط ور معرفي کوي او غوي هغه محیط سره آشنا کوي نو دا ډېر ښه خبرې دي خو په پای د ورځې کې زه دا وایم چې مونږ هغه ځانګړي تشي باید ډکې کوو تیز بالر مونږ نه لرو تیز بالر مونږ پیدا کوو چې تر څو تیز بالر ونه لرو مونږ بستونځ لرو مونږ سپین ډیر پیاوړی ده مونږ ته سپین ته نه میچ نسی ګټلای نو ستا ته سپین ته نه میچ نسی ګټلای ته خامخا ډیټ اوورز کې خو بالر ته ضرورت لري نو باید مونږ د بالر پیدا کوو چې هغه یارکاري وکړي سي بلاک هول وکړي سي پرشر وانخلي او د سکور مخه ونیسي موږ سره ستا لکه د سینې دي پلیران سره ونسي لوبي دالای خو ضرورت دا ده چې مثلا موږ ډېری لوبي وکړو چې څومره ډېری لوبي وکړو د پلیرانو فټنس مینټین پاتې کیږي او ډېر ایکسپوجر ورته کیږي تجربه جوړیږي او تاسو لوبي ګټلای شي بالکل
که لږ مشخصا د پرونۍ لوبې ته راشو، پیچ څنګه ارزوئ؟ دا پیچ څنګه پیچ و او همدارنګه پلی ګراوند تاسې وویل چې لږ زره پراخه و نسبتا د نورو پلی ګراوندونو، نو خو ګرباز او ابراهیم ځدران ډېره ښه لوبه وکړه او داسې معلومېده چې ډېرې اسانه کړې وه دغلته لوبه. ویکټ فیر ویکټ وه، فیر ویکټ دی چې بالر هم پکې موقع سته خو بیټسمن هم پکې ایکوالي موقع سته. ګرباز سپیشل پلیر ده، ابراهیم سپیشل پلیر ده، دا استعداد لرونکي لوبغاړي دي، موږ لکه راشد خان دی موږ یو جدا استعداد ده، محمد نبی دی موږ جدا استعداد وو اوس هم ده، خو متاسفانه چې محمد نبی داسې یو مرحله د خپل کرییر کې داسې زر به دی وایي چې نور زه یو ورځنۍ لوبې نشم کولی، متاسفانه د افغانستان لپاره. نو موږ باید په جدي شکل باندې د هغه په څېر یو استعداد را پیدا کړو چې په ټیم کې یو تشه ټاکه کړي، ځکه چې نبی هم یو ډېر غټ پلیر دی چې زموږ ټیم ته راټول ده. نو که چیرته موږ د وکټ ته وګورو، وکټ فیر وکټ ولا لکه هم بالرانو سره پکې مرسته کېدله، هم بیټسمنانو سره پکې مرسته کېدله، چې ته په وکټ باندې درېدلی ولې سکور پکې کېده. بل ورځ غوندې وکټ نه وله، بل ورځ کې وکټ بال لږ درېده، ډېره سخته وه، په هغې کې بیټینګ ډېر سخته و، دا نسبتا لږ ارامه وه، لږ ښه وله، لکه نسبت دغه ته بلې ورځې وکټ ته. رابطو د ګربز او د ابراهیم اننګز ته، ابراهیم او ګربز ودرېدل او ښه داسې فکر سره یې لوبه وکړله. دا لوبغالی چې و دا غټ کړی و موږ، لکه داسې اوس لکه هغه د شپږیزو ډایمنشن موږ پکې ډېر کړی و، لکه ډایمنشن یې غټ و، اتیا 15 یارډز دومره د دې دغه ډایمنشن و. داسې ګراوند کې شپږیزې وهل اسانه نه وي. پاکستان ایکسپریمنټ وکړو، اسامه میر مخکې راوویستو، سویل راسه دی به هیټینګ وکړي، هغه په نبي باندې تاو څوک یې چې ورکړه، ځکه چې باونډري دومره اوږده ده، دومره غټه ده چې دومره په اسانه دغه نسې کلیر کولی. نو دا میچ اویرنس ده چې ته د میچ د حالت نه پوه سې، ښه په ګراوند کې زه شپږیزه نشم والی، الټرنیټیو مات شي ده، زه بال ټایم کم څلوریزې واخلم، څلوریزې نشم کولی، حد اقل ګیپ کې یوه دوه وکړم، چې پاور پای کې ما شپږ اوه اته نهه نمرې اخیستلي، او کله کله چې ماته موقع برابرېږي بیا سپیږم چې دا بال د ما په آرک کې ده، زه یې وهلی سم، بیا خو د 90 مترو باونډري سړی کلیر کړي، ځکه چې ته څه شپږیزې وایې چې ښې پښې لګېږي، هغه 15 اتیا متره 90 متره 100 متره لګېږي، نو هغه کې بیا تا ته ګراوند هېڅ فیکټر نه ده، هغه بیا ته الریډي نیګیټ کوي، هغه کې تا ته هېڅ مشکل نه پاتې کېږي. په مجموع کې د دې ګراوند ټکټیک دا و چې باید یو دوه پکې سوي ولې، او ټایمینګ سره پکې څلوریزې ولې سوي ولې، چې ګربز موږ ولیدو څومره ښه بیټینګ یې وکړو، ابراهیم ځدران پکې بیټینګ وکړو، او که د شپږیزو افرټ پکې کېده باید فل افرټ پکې سوی وای، چې تر څو ښه داسې بال درته برابر نه و راغلی، افرټ دې پرې نه و کړی ښه وه، ځکه چې کله نبي شاټ و هغه ټایم نه سو کیچ ورکړ، ابراهیم ځدران شاټ و ټایم صحیح نه سو کیچ ورکړ، باونډري کلیر کېدل هغه کې دومره اسانه نه وله، او په مجموع کې وکټ ښه وه، او باید لږ سکور نور هم پکې سوی وای. ډېر ښه، ډېر ښه. د ګرباز او ابراهیم ما په خیال دغه یو ریکارډ هم دوی جوړ کړ چې په اوله وکټ باندې دوی دومره سکور وکړ، او خصوصا د ګرباز دا یو 150 رنز ما په نظر اولین افغان و چې د پاکستان په مقابل کې دومره سکور کړی. اولین افغان نه سي، اولین نړیوال لوبغاړی و چې پس د مس دھوني نه سي وکټ کیپر ده، او 148 نمرې کړي دي، دا په لومړۍ درجه کې راغی چې وکټ کیپر بیټسمن رحمان الله ګرباز 150 نمرې لري، مخکینی ریکارډ 148 د مس دھوني و، نو د پکې د دھوني ریکارډ مات کړ، دوی پکې د بابر اعظم نن پکې مخکې سو چې ټولو نه تیزترین لوبغاړی چې په کمترینو اننګز کې 15 سلیزې وهلي، د نه مخکې بابر اعظم د نه مخکې و، دی سره راغی دی بابر اعظم نه لږ مخکې سو، او دریم سو په جدول کې، د نه مخکې کوینټن ډیکاک دا او امام الحق ده. د موږ ابراهیم که چېرته پکې سلیزه وهلې وه د لیسټ په ټاپ کې راته، ځکه چې هغه 14 اننګزه کېدل یا څه کېدل کم کېدل، نو په هر صورت دا یې بل ریکارډ د 220 رنزو ریکارډ چې دوی د اول وکټ لپاره دلته جوړ کړو، دا د پاکستان په مقابل کې د دوی جګ ریکارډ سو، خو د موږ ټول نه جګ ریکارډ چې 255 رنزو ده، چې ابراهیم او رحمان الله ګرباز د بنگلاديش په مقابل کې په 13 سیالۍ کې وکړو، نو هغه ریکارډ مغلطه ده، ما ویل چې هغه ریکارډ کومات سي دا ډیر ښه، ځکه دا ډیر سړی خوشاله شي د پاکستان غوندې اٹیک مقابل کې موږ 255 یا پورته د اول وکټ لپاره ریکارډ جوړ کړی، خو زه هغه په بل ورځ ته پاتې سي، په اقل ښه پرفارمنس وسو. او دا خوشالونکی ریکارډ هم دی، خبر هم دی د افغانستان د کرکټ لپاره د مجموع کې. فیلډینګ ته که راشو فدایي صاحب، په دې باندې اگر چې خبرې مخکې هم کړې دي، د افغانستان فیلډینګ ستا په نظر څنګه دی؟ د کیچونو د لاسه ورکول یا غورځول یوه ستونزه ګرځي دغلته، څنګه کولی شي چې دغه مسله په جدي توګه باندې دا خلک دغه موږ پلیران ورته توجه وکړي، کرکټ بورډ ورته توجه وکړي، کوچز ورته توجه وکړي، ځکه په دغه لیول کې د کیچونو غورځول به ډېر زیانمنونکي وي، که څنګه؟ په مجموع کې موږ فیلډینګ ښه ده، مجموع کې موږ فیلډران ښه دي، او خاصتا د ګراوند فیلډینګ د موږ ښه ده، بال راسکنه تېرېږي، بال نیسو، سنګل مخه نیسو، په همدغې لوبه کې رضوان د ډایرکټ هټ له وجې نه رن آوټ سو، شهیدي ډایرکټ تھرو کړه، نو کمپلیمنټ به ورکوې، کریډټ به ورکوې چې چېرته ډیو ده، لکه ښه ایفرټ سوی ده هغه ایفرټ به اکنالج کړی چې و د سړي صحیح لوبه وکړله. کیچز و دې لوبه کې موږ نه غورځېدلي دي، راشد دغه کیچ ډراپ کړی ده، عظمت الله عمرزی موږ ډېر سیف فیلډر ده، ډېر ښه فیلډر دغه نه کیچ ډراپ سوی ده، په اوله لوبه کې هغه ډراپ کړ، دا پریشر ده، نور هېڅ شي نه دي. نو زه فکر کوم هماغه چې څومره ډېرې لوبې موږ وکړو هغومره به پیاوړي کېږو، او د موږ یو عادت ده چې څومره موږ یو ټیم سره ډېرې لوبې وکړو موږ هغو سره بیا کمفرټیبل سو، ارامه سو، احساس د ارامۍ کوو، بیا ځکه موږ هغوی نه ډېر زر او ډېرې ښې لوبې ګټلی سو، نو زه دا په ښه فعال نه چې
موږ پاکستان سره لوبي وکړلې هیله ده چې په ایشیا کپ کې او په ورلد کپ کې موږ د دوی نه لوبي وګټلی شو ان شاء الله. بالکل. د افغانستان د کپتان په اړه اگر چې تاسو لږ مخکې ذکر وکړ لږ زره وضاحت راکړئ دا کپټنسي څنګه دلته په فیلډ کې چې مونږ کله دا لوبه لیدله په لیګ سایډ کې مثلا فیلډران ټول په باونډري ولاړو او شاداب یو یا دوه ډېر په اسانه اخیستل همداسې په اخره کې فیلډر په هغه کې نو په سرکل کې ولاړو د څه شاهدي ته زه همیشه کریډټ ورکوم د کپټن سي هغه دی لپاره چې موږ ټیم ډایرکټ ورلد کپ ته کوالیفای کړ د 2022 کال پیل څخه چې د کپتانی د یو ورځنۍ لوبو لپاره په مسولیت اخیسته ده د هالند په مقابل کې 3-0 لوبې ګټلې دي د سریلانکا په مقابل کې یو لوبه ډرا کړې ده د سریلانکا په مقابل کې متاسفانه یو دوه سیریز بایللای ده خو بیا بیرته زیمبابوې مقابل کې 3-0 ګټلای ده همداراز په مجموع کې دا یې د خپل پرفارمنس ډیر ښه نه دی په لوبو کې که تاسو وګورئ مسله دا ده چې دا مشکل مسله دا ده چې کله کله د کپټنسۍ فشار هم په نفر باندې تاثیر کوي او هغه لوبه نشي کولای نو زه ځان په داسې پوزیشن کې نه ګورم چې زه شهیدي باندې نیوکه داسې جدي وکړای سم ځکه چې ښه بیټسمن ده موږ چې کله شوګیزه کې د په باره کې کمنټري کوله موږ ویل چې دا 2.0 ورژن مخته راغلی ځکه چې ډیر ښه هیټینګ یې مغالطه کاو او یو وخت ډیر سلو لوبه کوله او شوګیزه بيخي نشو وهله یو راسي به د شوګیزه ویل نجیب زدران ورته بیټ جک لکه کمپلیمنټ ورکړي دا د تام شوګیزه وهل شروع کړل نو د خپل د لوبې په ټکټیک کې ډیر تغیرات راوړل ډیر پیاوړې لوبه شروع کړله ایره د نه چې موږ د افغانستان د کرکټ یوازینی لوبغاړی د 200 نمرې په ټیسټ کې کړی دي 300 بل بیټسمن موږ نه لرو 200 نمرې کړي پاکستان په مقابل کې د 2 نمرې کړي دي هغه تیر ښه بالینګ اٹیک ده نو په مجموع کې شایدي ښه پلیئر ده په یو دوه لاس 15 اننګز باندې بیا هم نسم کولای چې مشخص دی او چې هغه ورتیا تر سوال را دراوړم کېدای شي هیلو به وکړي شي ولې نشي کېدای ارته کېدای شي خو دا اوس غسر باید وکړل شي د فشار لاندې رسیدي هغه خپل ردب نشي پیدا کولای متاسفانه د موږ یو څه بیټسمنان او یو څه پلیئران د فارم نه ورتلي دي بس دا فارم داسې یو شای داسې نه نو بس نه رحمت شاه زلمتای دی موږ چندانې فارم کې نه او نه د نجیب الله زدران دی موږ چندانې فارم کې دا اوس وختونو کې نه ده حشمت الله شهیدی خپل کپتان یو څه وخت دسه مثلا د توجه وړ اننګزونه نه دي کړي نو دا د موږ د لوبغاړو ستونزې دي چې باید ته توجه وشي کپټن سي ته راسمه کپټن سي ماته مخکې ویل چې زه ته کریډټ ورکوم چې ټیم کوالیفای کړي د ډایرکټ او دا باید په کومه لیدل شي ویسټ انډیز کوالیفای نه سو سریلانکا کوالیفیکیشن راوند وروسته را کوالیفای سره او همدارز آیرلند ونه توانید چې کوالیفای سي خو موږ کوالیفای سي یو نو دې ته باید کریډټ ورکړي او څومره چې د کپتانی باندې دوستان نیوکه کوي او خبردار هي زوی منه هدا اقل ته باید فرصت ورکړي چې د اسیا کپ او دغه څورسه نړیوال کپ کپتانی وکي که خدای دې نه کوي چې په نړیوال کپ کې موږ نتیجې د موږ په توقعات باندې برابر نه ولې بیا هغه وخت خامخا کرکټ بورډ تصمیم نیسي خو شاید هم دا صحیح وخت نه چې د کپتانی په سلسله کې تر سوال لاندې راسي او کار باید سره وسی او د ستونزې باید ته پوګوت شي مثلا دا بخاوه چې چیرته فیلډر په داخل د سرکل کې نه وي او په باونډري باندې ولاړو خو دا کوارډینیشن د بالر او د کپتانی کله کله د سي سي خپل بالر هم کپتان ته راځي چې ماته فیلډر دلته راکا نو دا اوس سړی نه خبر سي آیا فاروقي ته ویلی چې ماته فیلډر دلته راکا او یا شایدی ور باندې دا فیلډر دلته راولای ځکه چې بالر بال کوي کنه نو هغه خپل فیلډ سره برابر بال کوي نو دا ستونزې پاکستان سره لوبه موږ ولا په دې مسابقه کې عبدالرحمن یو نوې بالر او متاسفانه تر ټولو ډیر رنزونه مغه ورکړ او یو څو بالونه داسې وشول یا ایکسترا ورکړل شول چې هغه تقریبا عبدالرحمن نو دا څنګه بالر دی کپاړه لږ زره وضاحت راکړه عبدالرحمن نوې بالر ده عبدالرحمن سپیډ لري عبدالرحمن دی 140 نه پورته بال کولای شي هغه په سینې باندې بال کوي دا بالر څه دسه اوپن چست لري هغه بیا ریورس سوینګ کولای شي ریورس سوینګ دی موږ لپاره یو ډیر غټه سرمایه کې دی چې موږ په اخري اورونو کې وکړو د عبدالرحمن دلیل هم په لوبډاله کې د ډیت اوورز دغه کما یو تشه ټکول دي خو په سخته بیز د کوي دا لوبه موږ لپاره دومره ډیر اساسي نه دي صحیح پاکستان دی موږ حریف د متلګ سخته تمامېږي پاکستان د لوبه وبایلره موږ باید دایر نو پاکستان ډیر پیاوړی ټیم ده داس موږ سره لوبه کوو دا ډیره ښه زمينه ده نو کنیم د ټو دغه تجربه موږ په هر څه باندې ارزي او زه فکر کوم چې د عبدالرحمن کچیرته ته لوبغاړی په مشخصو وختونو کې ونازمای نو ته څنګه پوسې دغه ورتیا څه ده نو زه فکر کوم چې دغه لپاره دا به یو ډیره تاریخي تجربه وره خو ځکه به تر خامخا کړی دی په پوساوي چې د اصلو بال کول نو په کار د باید ډیت بال د باید خپل سترنګ باندې بال کړی د باید یارکاری وستل خو متاسفانه د دنه بال یارکار به کوو خو هغه په لیګ سټم باندې وایډ لاړ او 5 نمبر په کې ورکړل که شارټ پیچ کاوه دومره شارټ پیچ کې د ګورباز لاس په سیمه رسیده دا نو د ورځې خبره وا on a given day هغه ته د پرفارمنس هم کوي ان شاء الله زه هیله لرم چې د دې ورځې پرفارمنس د پمجموعي کیریئر باندې تاثیر نه کوي صرف درې لوبې کړې د پوډي کې نو دا لا ډیر وخت د سې په دې اساس باندې تر ججمنټ لاندې چې د انډر 19 ورلد کپ کړی د فضل فاروقي سره دی وجای لوبه کړی فاروقي کومه مخ ته راتلای شي او موږ په اعتبار لرو او خو بالر ده نو دای هم ورته کولای شي چې د فاروقي غوندي یو اسټ یو سرمایه باندې بدل شي نو راتلونکو لوبه مدرمه او اخیری لوبه په دې لړۍ کې افغانستان ټیم اگر څه دغه لوبو کې تر فشار لاندې او تر ډیر ستونزې لاندې په دې درېمه لوبه کې څنګه ارزوي څه به وکړي همیشه په کار دي
زه همیشه خپل ټیم باندې خپلې هیلې تړم. زه باوري یم پسې لوبه راته ګټي او زه ځکه پرې باوري یم چې وړتیا لري. وړتیا یې که نه درلودله ګربز به یو نیم سل نه کولی، ابراهیم به اتیا نه کولی، فاروقي به مثلا وکټ نه اخیستلی، راشد به مثلا وکټ نه اخیستلی. موږ ډېر ګفټډ ټیم لرو الحمدلله، ډېر د وړتیا نه ډک ټیم لرو. که یو لوبه هم دوه لوبې هم بایللي دي یا نورې مو وبایلو خدای دې نه کوي، دا به د زده کړې برخه وي. موږ کمای لرو په خپل ترکیب کې، هغه کمای که ډک سي موږ نه به څوک لوبې ونسي ګټلی. موږ ډېټ اوورز اخري اورونه ستونزه ده. الله دې وکړي که عبدالرحمن باندې بیا باور وسي، خپل درس زده کړی او دا ورته خپله وړتیا وښيي او که چېرته مثلا د موږ بیټینګ کې اخري اورونو کې موږ سکور ډېر تیز نه ده کړی، اگر چې موږ نبي غوندې پیاوړی لوبغاړی لرو، نو که هغه قوي سکور وکړی شي، ښه سکور وکړی شي. زموږ بیټینګ په ټچ کې ده ماشاءالله، اوپنرانو سکور وکړو، بالران مو ښه دي او کولمبو ښه پیچ چې کولمبو کې سکور کېږي، دا سکورینګ ګراوند وي. داسې هم نه ده کېدای شي په هغه ورځ باندې د دې وکټ حالت بدل وي، ځکه چې د ال پي ال په یو لیګ کې فکر کوم چې یو میچ پکې 9 رنزونه کې ټول راټول شول. نو کرکټ د ورځې خبره ده، د ورځې لوبه ده، همغې ورځې سره به بیا حساب کېږي. زه خپل ټیم نه هیله لرم او توقع کوم او دعا کوم چې انشاءالله دا درېیمه لوبه وګټو او احساس د خوشحالۍ وکړو. بالاخره شپږو لوبو نه وروسته پاکستان ته اول دفعه په یو ورځنۍ لوبه کې شکست ورکړو. ان شاء الله. بس په همدې هیله به دا بحث هم راټول کړو. ډېره مننه فدایي صاحب، بس تاسې ته ښه وخت په راتلونکې لوبه کې هم غواړو. کمنټري ته هم په خوشحالۍ سره او په ښه توګه ډېره مننه. دوام ورکړئ.